السلام علیکم ټولو خواخوږو مینوالو کتونکو ته ښه راغلاست. هیله ده چې ټول به د روغتیا په کالیو کې نغښتي یئ. نن موږ به تاسو ته د ماماس په چینل کې د پښتو زده کړې درکوو. راشئ دا زده کړه راسره وګورئ. ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاست. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته دا درښیم چې ستاینومونه چې په عمومي ډول څنګه اړول کیږي یا له نومونو سره برابریږي. ستاینوم چې په عربی کې ورته صفت وایي او په انګریزي کې ورته adjective وایي. که تاسو په دې اړه زیات معلومات غواړئ چې ستاینوم څه دی، نو تاسو د مهربانۍ له مخې د ستاینوم ویډیو وګورئ او بیا دغه ویډیو ته بیرته راشئ او ویې ګورئ. اوس راځو چې په ټولیز ډول ستاینوم په پښتو کې د نوم له شمیر او جنس سره څنګه برابریږي. قاعدې څه دي؟ په دې نننۍ ویډیو کې تاسو ته لومړی قاعده در پیژنم. که چیرې یو ستاینوم یعنی adjective په یو بېواک غږ پایېدلی وي، نو د هغوی نارینه یو ګړی او نارینه ډېر ګړی یعنی male singular and plural یو شان پاتې کیږي. خو په ښځینه یو ګړي کې یعنی female singular کې اصلي حالت یې زور ورزیاتیږي او په ښځینه ډېر ګړي کې یعنی female plural کې یې بیا اصلي بڼې ته اوږده یې ورزیاتیږي. اوس راځو باید په دې پوه شو چې بېواک غږ څه ته وایي. بېواک غږ ټول هغه غږونه دي چې الف، زور، زورکی، یګانې، لنډ واو او اوږد واو نه پکې راځي، لکه ب، پ، کاف، میم، څ، چ، ړ، ټ، ټ، نون او داسې نور. که تاسو د پښتو د غږونو په اړه زیات معلومات غواړئ نو د پښتو د غږونو ویډیو هم وګورئ. ښه، اوس یوه بېلګه رااخلو. که خړ د بېلګې په توګه خړ راواخلو. خړ یو ستاینوم ده یعنی adjective. که نارینه یو ګړی یادوو نو اصلي بڼه پاتې کیږي یعنی خړ، لکه خړ ګاډی. که نارینه ډېر ګړی راواخلو نو بیا هم اصلي بڼه پاتې کیږي یعنی خړ ګاډي. که ښځینه یو ګړی راواخلو بیا په اصلي بڼه پسې یو زور تړو یعنی خړه، لکه خړه پرده. او که ښځینه ډېر ګړی وي بیا اصلي بڼه پسې یې اوږده یې تړو یعنی خړې، لکه خړې پردې. دا د په بېواک پایېدونکو ستاینومونو عمومي قاعده ده چې په نارینه‌و یو ګړی او ډېر ګړی کې یو شان پاتې کیږي. It remains same in the male singular and plural. او په ښځینه یو ګړی کې اور زیاتیږي او په ښځینه ډېر ګړی کې اوږده یې ورزیاتیږي. So for the female singular we add a swar to the adjective, and in the female plural we add an a اوږده یې in the end of the original form. اوس زه به په دې ویډیو کې کله نه کله په انګریزۍ کې هم یو څه یادونې کوم، ځکه چې ځینې خلک شته چې په پښتو یې سم نه پوهېږي، نو د هغوی د اسان پوهاوي لپاره باید د انګریزۍ ځینې کلمې هم وکاروم. اوس راځو د دې قاعدې نورو بېلګو ته. نارینه یو ګړی، نارینه ډېر ګړی او ښځینه یو ګړی او ښځینه ډېر ګړی. لکه ستر. ستر چې په یو ری پایېدلی، ری یو بېواک غږ دی. ری is a consonant. نو په نارینه او نارینه ډېر ګړی کې یو شان پاتې کیږي یعنې ستر سړی او ستر سړي.
او که ښځینه یو ګړی شي بیا ستره لکه ستره ښځه او که ښځینه ډېر ګړی شي بیا په اوږده یې باندې یعنې سترې ښځې یا خوښ نارینه یو ډېر ګړی او خوښه او خوښې نارینه یو او ډېر ګړی. همدارنګه اړین اړینه اړینې لکه اړین ځواب اړین ځوابونه اړینه خبره اړینې خبرې. همدارنګه کلک کلکه کلکې سخت سخته سختې خوشحاله خوشحالې. په دې ټولو کې د ری خین نون کلک ت او لام چې د پای کې راغلی دا ټول بېواک غږونه دي. So these adjectives all ends with consonant re, khin, n, kaf, te and lam. So this was the main rule. دا عمومي قاعده وه خو په دې قاعده کې دوې استثناوې شته او هغه د شین او تریخ دي. لکه شین په نارینه ډېر ګړی کې یو شان نه پاتې کېږي بلکې بدلیږي یعنې پر شنه بدلیږي په زورکي سره یعنې په شنه لکه شنه ګلان او ښځینه یې بیا ورته ده خو هغه بیا په زور پیلیږي یعنې شنه او ښځینه او ډېر ګړی همغسې دي لکه په لومړۍ قاعده کې ښځینه یو او ډېر ګړی خو یوازې نارینه ډېر ګړی بدلیږي یعنې تریخ په تراخه بدلیږي او شین پر شنه بدلیږي. دا وه د په بېواک غږ پایدونکو ستاینومونو قاعده او عمومي قاعده. البته د دې ډول ویونو یوه بله قاعده هم شته هغه په راتلونکي ویډیو کې درته شنمه او خدای دې وکړي چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي او د مهربانۍ له مخې یې له نورو سره شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې مې په خدای سپارم. ښې چارې.